السلام علیکم ملګرو. څنګه کولی شو چې د افغانستان د لوبډلې د سپورټ په خاطر خپل عکس ډیزاین جوړ کړو. ځینو دوستانو یې غوښتنه هم کړې وه. د دې لپاره تاسو باید دغه دوه اپلیکیشنې باید ولرئ په موبایل کې، یو پکس آرټ او بل پکسل لب. اول به راشئ دغه پکس آرټ دغه اپلیکیشن به خلاص کړئ. بیا به راشئ په دغه پلس نشان باندې به کلیک وکړئ. اوس به دلته راشئ، یو د ملي لوبډلې هر یو لوبغاړی یو انځور چې مو خوښ و چې غواړئ د هغې سره خپل انځور جوړ کړئ، نو هغه عکس به راواخلئ. زه دغه یو انځور راخلم. بیا به دلته راشئ په کټ آوټ باندې به کلیک وکړئ، دغه قیچي نشان باندې. بیا به په آوټلاین دغه ځای باندې کلیک وکړئ. دلته سایز ورته کمولی زیاتولی شئ. بیا به راشئ دغه ګوته به دغه شانې راکاږئ په دې عکس په اندازه باندې هر څومره چې سم جوړولی شئ دغه شانې. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای چې مو کلیک وکړو نو عکس نه به بیکګراوند ختم شي. بیا که چېرته له تاسو څخه عکس زیات کټ شوی وي نو په دې باندې بېرته برابر کړئ، او که کم کټ شوی وي نو په دې باندې هغه بېرته برابر کړئ. زه د عکس اوس برابروم په دې باندې. تاسو باید داسې زوم کوئ، بیا ورته د غاړې دغه شانې برابرې کړئ چې عکس ښه صفا جوړ شي. زه ویډیو لږه سکیپ کوم. داسې به په ښه شکل سره د عکس څخه بیکګراوند لرې کړئ. بیا به په دغه سیو باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دغه عکس به تاسو سره په ګلري کې سیو شي. دغه شانې به تاسې د خپل یو انځور څخه هم بیکګراوند لرې کړئ. هر یو انځور د خپل انځور چې هغه عکس سره جوړوئ د هغې څخه به بیکګراوند په همدغه طریقې سره لرې کړئ. بیا به له دغه څخه وځئ، را به شئ پکسل لب به راخلاص کړئ. کله مو چې پکسل لب راخلاص کړو نو ټول ناول به په دغه ډیلیټ باندې کلیک وکړئ چې دغه ټکس ډیلیټ کړئ. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ په فرام ګلري باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای باندې دلته به تاسې د ملي لوبډلې یو انځور راواخلئ چې ټول لوبغاړي پکې وي، هر یو چې مو خوښ وي. بیا به راشئ دغه تاسو چې هر څومره اندازه کې برابروئ، خو زه د یوټیوب سایز اندازه کې برابروم، داسې بیا برابر کړئ. بیا به راشئ په دغه یس علامه باندې به کلیک وکړئ. دا چې مو کله برابر کړو بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په ټول نږدې خوا راشئ په دغه اخري نشان دغه باندې به کلیک وکړئ. دا به داسې منفي 100 ته راورسوئ. یس بیا کړئ. بیا به دلته راشئ په نایس باندې به کلیک وکړئ په دغه ځای باندې. دا به آن کړئ. دا به هم دغه شانې برابر کړئ د خپلې خوښې اندازه چې هر څومره برابروئ. بیا به دغه د یس علامه ووهئ. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. بیا به راشئ امپورټ باندې به کلیک وکړئ. دغه ځای کې عکس به راواخلئ. را به شئ د پکس آرټ فولډر ته عکس به راواخلئ. دغه شانې لږ به یې برابر کړئ، یو څه اندازه دغه شانې. بیا چې مو برابر کړل بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ. بیا به دغه قلف نشان باندې کلیک وکړئ. دغه عکس به تاسې ځان سره قلف کړئ. دغه عکس به ځان سره قلف کړئ چې بیا ونه خوځېږي. بیا به راشئ دغه امپورټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ خپل یو انځور به راواخلئ. هر یو انځور زه اوس مثلا دغه انځور راخلم. د دې سایز به دغه شانې وړوکی غټ کړئ چې هر څومره اندازه ورته تاسې برابروئ هماغه شانې به برابر کړئ. دې ګوټ کې به یې داسې کېږدئ. بیا به راشئ امپورټ باندې به کلیک وکړئ. دلته به راشئ د نړیوال جام لوګو به راواخلئ. دغه لوګو په یس باندې به کلیک وکړئ. دا به داسې وړه کړئ. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. بیا به دغه آن کړئ. بس یس بیا کړئ پرېږدئ. دا به داسې وړوکی کړئ. بس بیا به راشئ دغه باندې به کلیک وکړئ. دا به منځ کې راولئ. دا به هم یس کړئ. بیا به راشئ امپورټ ته چې کله راغلئ د افغانستان ملي بیرغ به راواخلئ. دغه دا به هم یو کې کړئ. داسې به یې وړوکی کړئ. دغه اندازه کې به یې برابر کړئ. په سم منځ کې به یې راولئ.
دا به لږ څه پورته کړو دا به هم لږ څه پورته کړو ځکه چې لاندې ټیکس غواړي. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ، بیا به د اولني ټیکس باندې کلیک وکړئ، راشئ په دغه ځای به کلیک وکړئ، بیا به ایډیټ باندې کلیک وکړئ. دلته چې تاسو هر څه لیکئ نو هغه به ولیکئ. زه اوس لیکم چې زه په نړیوال جام سیالیو کې د افغانستان لوبډلې ملاتړ کوم. بیا به راشئ دغه به اوکې کړئ، بیا به چې اوکې کړو دې خوا به راشئ دغه ته به فونټ ورکړئ، هر یو فونټ چې ستاسو د خوښې وو فونټ ځای ته به راشئ. تاسو سره که خپل فونټونه مو ډاونلوډ کړي نو د پښتو فونټ به پیدا کړئ، هغه به ورکړئ. دلته د پښتو دغه فونټ ورکوم. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دې مو چې کلیک وکړو بیا به راشئ د افغانستان بیرغ به راواخلئ، بیرغ عکس باندې کلیک وکړئ، دا به یس کړئ. بیا به دغه ځای ووهئ، دا به یس کړئ، دا به په خپل حال پرېږدئ. بیا به راشئ دغه سایز ته، سایز ته به راشئ، دا به یو څه غټ کړئ چې دا که سر به سر راشي، دا به داسې ښکته برابر کړئ. بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دې ځای باندې چې کلیک وکړو بیا به په دې ځای باندې کلیک وکړئ، بیا به راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسې داسې حلقه غوندې رنګ جوړ کړئ، بیا به اوکې باندې کلیک وکړئ، بیا به دا یس کړئ. بیا به راشئ دلته سټروک ته، سټروک ته چې راغلی بیا به دا ځای ووهئ. بیا به راشئ دلته چې هر رقم سټروک تاسې ورکوئ. زه د زیل سټروک ورکوم، سره یو څه ښه ښکاري. بیا به دا ټیک مار کړئ. دا چې مو کله برابر کړو بیا به راشئ دا به ځان سره په موبایل کې سیف کړئ، سیف ایمیج باندې به کلیک وکړئ، بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ، بیا به ټول نښ په الټرا باندې به کلیک وکړئ، دا به ځان سره سیف کړئ. سیف ټو ګلري باندې به کلیک وکړئ په دغه ځای باندې. دا چې مو ځان سره سیف کړو بیا به دې څخه وځئ، بېرته به راشئ پکسارټ ته. پکسارټ اپلیکیشن چې مو کله خلاص کړو بیا به راشئ همدغه عکس به راواخلئ کوم چې تاسې په اوس ډیزاین کړو. بیا به د دې خوا راشئ په بارډر باندې به کلیک وکړئ په دغه ځای باندې. په دې مو چې کله کلیک وکړو بیا به دغه کلر باندې کلیک وکړئ په دې ځای باندې. دې کې به سوټ یس علامه باندې کلیک وکړئ، بیا به د دې سایز وړوکی کوئ دغه ځای کې. هر څومره چې تاسې غواړئ وړوکی کوئ، 4 کې پرېږدمه. بیا به راشئ دغه سپین رنګ که تاسې بدلوئ هر یو چې ورکوئ هغه به ورته ورکړئ چې هر رقم مو خوښه وه. بیا به دا ټیک مار کوئ، بیا به راشئ دا کموئ چې هر څومره کموئ، زه دا دومره کموم. په دې باندې عکس داسې برابرولی شئ، دغه شانې به دا عکس برابر کړئ. بیا به دغه یس علامه باندې کلیک وکړئ، بیا به په دغه ځای باندې کلیک وکړئ، دغه عکس په ځان سره په موبایل کې سیف کړئ. دا وه د نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې د تشویق په خاطر د عکس جوړولو طریقه. تر بله ویډیو د الله په امان.